وینا او د عالم صحیح تلی صحیح وینا او حدیث مبارک کے راضی وی د عالم وینا با د شہید د وینی د عالم صحیح با د شہید د وینی نا وزندار د عالم د قلم وینا د عالم د قلم صحیح د پین صحیح بای اللہ تلی او دا بورد اللہ پتل د میزان کی گدی اور خلق وائی کتابون وائی وی دا علماء دا پیزار قدر کوئی پیزار دا دا دن دا پارا استعمال شوے دے دا دا اعلائی کلمت اللہ دا پارا استعمالی گی دا دی دا پیزار قدر کوئی نو مدارس دسی بچی تیاری منگوائیو چی تاسم طول زمون سردی کی شریک شے چی دسی بچی حفظ کئی نن بختور امیان اغدی چی دا بچو نن ختمو نکڑی دی او پدے کی چی کمو خلقو دا دی سر تعاون کڑے دے نن زا اگی خلقو تزیری گا مزکا اگا دا دی پا حفظ کی عصدار دی اگا دا دی دا قرآن پا یو آیت کی حصدار دی اے چی تا مدرسہ جوڑا کی او اگی کی بچے ناستے او اگا قرآن حفظ کی تاولا مدرسہ جوڑا کڑی دا نو دے چی قرآن حفظ کی پا حفظ کی استائی صدا کندا دکا ندا کہ عبادے نوے دبا حفظ کڑیو کہ پکے نوے دبا حفظ کڑیو کہ دا استاز تنخانوے دبا حفظ کڑیو نو دا تاسم مونگ دا زان سر دا دی بچو سر شریکو چی دا دی بچو پا اجر کی شریک شئی حدیث مبارک کے راضی یوسو کسب اللہ دا قیامت پورز بی حساب اوبخی چیزائی یو با عالم وی یو با حاجی سے وی او یو با سخیم یو بوئی زڑم بے جنت تزم بل بوئی ززما اللہ با ملائکہ راولی کی ورشب تولا جوڑ توڑ وکا چی پا ترتیب لارش فرشتہ باراش حاجی سے تبوئی تا ممخی تا جنت تا نزی زکا جستا استاز لا جنت تا ندے تلے چی عالم اب ادری عالم بوئی زمان نمبر دے عالم تبوئی زی جنت تا عالم تبوئی تا چی علم کڑے ہو نو تالا چا مدرسہ نو جوڑا کڑی ولی نا اللہ تالا چا دا استاز تنخانہ ور کڑی جت پا دیڑا گا علم کی پا دیڑا گا علم چاہو کو تالا چا مدرسہ نو جوڑا کڑی ولی نا وی بتا چی علم کڑے دے نو دا دی دا سخی پا سخاوت کڑے دے نو دی سخی تبا اللہ وی تو دا دی عالم نمخی تا جنت تلاشتا عالم تبا بیا وی روز تو لاشتا نو خوخم ندا کہ زان پا اگی سخیانو کراولے زان دا مدرسو پا عبادون کے کراولے انشاءاللہ دا عالم نبا مخیط جنت تزے انشاءاللہ حدیث مبارک دے اجتماع العالم والعابد على باب الجنہ دا جنت دروازہ بھئی یو با عالم راشی یو غیر عالم ای غیر عالم تبا اللہ ہوئی تزا جنت تا عالم تبا ہوئی قف ادرے گا عالم با ادرے چی خلق لار جنت تا امی سڑے لاڑا اوزو لاڑے با اللہ بدی عالم تویدہ بچی بسبا عالمانی مونگ مدرسوں کے علم نہ دے کڑے مدرسی چا جوڑی کڑی نوی مونگ پا کے علم کڑے مونگ خو مدرسوں کے علم کڑے دی عالم تب اللہ ہوئی چی دے می یوازی پری خودو او تا یوازی نپری دما ما سر با خلق لیگی آو سمرا یو روایت کی حد راغلے دی پا دی روایت کی حد نشتا اللہ بورتوائی فشفع لکل من احببتا علماء پی پوئی گی کلو دا افراد دا احاطی دا پارا رازی فشفع عالماً سفارش کوا دا چاچا کوما لکل من احببتا چی سمرا خلق دی خوخ یا غنن طول جنت تبو چی اللہ دا بچی حافظان کڑی و عالمانی او اللہ والا اختیار ورکی اے دا مدرسی عبادون کے بپریدی دا مدرسی معاون بپریدی زپا عوامو کی صرف اگی عوامو تزیریگم چی دی عوام او دا مدرسو تعاون کئی چی کم حافظ او عالم تیاری کی پاگئی کی برخی یہ پاگئی کی برخی چی طلبہ و خوال رازے مڑا منگ یو مدرسہ کی ہو چی کلا بدا باران شتوا یو کسو اللہ دی قبر دا جنت دا باغیچو نا باغیچو مرزی بختاج باچانو موتی وس مڑ دے منگا تجوید کو چی دا باران شتوا اب طلبہ اولا الوا پخولا ناشیستا
نو چې دغه بشوه د باران شپه بشوه طالب ببل ته ویل که بختاج بچا سیکو نن برازي که خیر مدرسې ته هغه برادن نو شو سواړې بازار نه براغې وینن طلبه ول ناششته پخه کې نن د باران شپه ای هغه ناششته څه خبره وه هغې به څه پیسې لګېدلي نن هم ماته د هغه نوم یاد دی چې مخې له مې راشي خو هم الله ته یې وبخي د هغه به د دغې وسو خو مونږ سره یې مینه کړې ده مینه یقین وکړه چې دا اولیا دي الله یې دعاګانې قبلوي زه هغې عوامو ته زیرېږم ما داسې عوام ولیدل چې په مدرسو کې واړه داخل کړي پردي او هغه ته وایي ټوله خرچه به دې زه برداشت کوم یو کس دی زما په لاس تعاون کوي یو کس علم ته کېنولی دی هغه ته 2 کاله فراغت ته پاتې شو کتابونه هر کال پیسې مال رالیږي هله مې وله زه نو ما ته پته پیس کتابونه چې څومره خرچه د هغه کېږي هغه رالیږي او زه یې کس ته حواله کوم کتابونه ولالم او چې ورکوم نو هم یا خدای پاکه 2 کاله فراغت ته پاتې شو او هم چې دا فارغ شي د علم او دې چې بیا ګرځي او تقریرونه او بیانونه او مدرسې او ټوله خرچه پې دې امي کړې ده هسې چې دا امي پاسي قیامت کې او دا عالم الله ته وګوري دی به وایي چې یا الله به وایي څه دې کړي دي الله پلان کې عالم ما تیار کړی و الله بس په دې درنه جنت غواړم دا سړی به دا عالم پرېږدي دی به بې سفارشه پاتې شي قسم په الله چې په دې پورې ډډې مګی ډډې زمونږ د دیوبند عالمو درس یې کو باران شو باران طلبو منډې کړلې کتابونه ترخ کې اغوستي دي هغه د طلبو په اظهار په صادر کې اغوستې روان طلبه وایي حضرت څه کوي وی نه دا هغه په اظهار دی چې د دې د لاندې ملایک خپلې وزرې خوري دا به زه په صادر کې نه لوم دا عند الله ډیر مقبول خلق دی دومره غټ کلیم دی ما مدرسه ولیدله هغه بادې مې مناسب چې کوم شوی دی امې مې ولیدو ډیر خوشحاله شو چې الله دې کلي له یوه اداره ورکوي که خیر او په دې کلي داسې ورځ را روانه ده چې کوڅه کې به ماشوم وایي وظیفه راوړئ الله مو بخا په دغه یو وظیفه به الله 3 تنه بخي چا ګټلې ده چا پخ کړې ده او چا طالب علم له راوړې ده په دې کوڅو کې به هم طلبا ګرځي او ملایک به راکوزېږي او وزرې به دې د لاندې خوري داسې یو بهار ستاسو په کلي کې د دې علماو په دعا را روان دی خو دا همت په تاسو د کلي خلک کوئ دا بعضې ډېر ساده خلک وي مونږ ته وایي